بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. راځو سٹارټ بټن ته، آل پروګرامز ته، اکسیسریز ته، ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن خو ملګرو په تیر لیکچر کې پوره زده کړی وو. راځو نوي درس ته چې هغه ته وایي رن. رن څه ته وایي ملګرو؟ باید رن معنا باندې ځان پوه کړو، دغه کمانډ وپېژنو او شارټکټ یې هم زده کړو. رن منډې ته وایي. رن کمانډ دا داسې یو کمانډ دی چې د دې په ذریعې سره موږ کولی شو پروګرام په منډه باندې او زر اوپن کو. زه راځم رن کمانډ باندې کلیک کوم. کله چې په رن کمانډ باندې کلیک وکړم ماته یو وینډو راځي چې دې ته وایي رن. دلته ماته اوپن لیکلی دی، اوپن سره ماته یو باکس راکړی دی. دې باکس کې به زه ورته نیم لیکم، ماته به هغه پروګرام کویکلی اوپن کیږي. صحیح ده ملګرو؟ فار ایگزامپل ما ورته ایم ایس پینټ ولیکو، ماته ایم ایس پینټ کویکلی اوپن شو. رن شارټکټ څه شی دی؟ رن شارټکټ ملګرو وینډوز بټن آر دی. کله چې د وینډوز بټن آر پریس کما ماته اتوماتیکلی رن کمانډ اوپن شي. فار ایگزامپل زه ورته نوټ پیډ لیکم، ماته اتوماتیکلی نوټ پیډ اوپن شي. بیا راغلم ملګرو وینډوز بټن آر مې پریس کړ، ماته رن اوپن شو. دې کې به ملګرو تاسو ایگزیکیوټیبل نیم لیکئ. ایگزیکیوټیبل نیم یا ډیفالت نیم دا هغه نومونه دي چې هر پروګرام ته یا هر کمانډ ته کمپنی اساین کړي دي چې د هغې په ذریعې سره کولی شو پروګرام اوپن کړو. صحیح ده ملګرو؟ دغه ایگزیکیوټیبل نیمز یا دغه ډیفالت نیمز دا به موږ څنګه پیژنو یا دغه څو دانې دي څومره دي؟ نو دې یو ګڼ تعداد ما را جمع کړی دی، ډېر زیات تعداد دی. نو تاسو ورشئ ZTH اسلامیک ان کمپیوټر ویډیوز یوټیوب چینل ته، په هغه کې تاسو وینډوز لیسن 17 ته ورشئ. نو تاسو به وګورئ چې آیا رن کمانډ کې ډیفالت نیمز یا ایگزیکیوټیبل نیمز څومره دي یا څو دانې دي. تاسو ته فول ډیټیلز درکړی شوی دی، ولته لاړ شئ. صحیح ده ملګرو؟ بله خبره ملګرو دا ده، زه راځم سټارټ بټن ته، دې ځای کې ما دلته رن کمانډ راغلی دی. دا خبره هم په هماغه 17 لیکچر کې ډسکس شوې ده. تاسو به وګورئ او ډېرې فایدې به ورنه ترلاسه کوئ. امید لرو چې په دې لیکچر باندې پوه شوي یاست.